د نورستان په ځنګلونو کې اورلګېدنه خلکو له حکومت د مرستې غوښتنه کړې. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د نورستان یو شمېر اوسیدونکي وایي که د دغه ولایت د ځنغوزیو او نښترو په ځنګلونو کې لګېدلی اور مهار نشي، ښایي د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم ورسیږي. ویل کېږي چې اونۍ وړاندې د نورستان د واما او نوګرام ولسوالیو په ځنګلونو کې اور بل شوی چې لا یې د وژنې هڅې نه دي بریالۍ شوې. که څه هم څو ورځې مخکې ادعا شوې وه چې اور وژل شوی، خو د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست ویلي چې یاد اور د تیزو بادونو له کبله بیا پیل شوی دی. سرچینه زیاتوي چې د اور د مهارولو لپاره د ننګرهار د اطفایې پرسونل او تجهیزات هم سیمې ته رسېدلي دي. د اور د بلیدو د لامل په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو د نورستان اوسیدونکو له رسنیو سره خبرو کې ادعا کړې چې اور د ځنغوزیو د حاصلاتو په سر د سیمه ییزو وسلوالو د اختلاف له کبله بل شوی دی. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.